ښځه شوې پیشو. یو سړي یوه ډېره ښکلې پیشو لرله. پیشو دومره ښکلې وه چې سړي ورته وویل: پیشو جانې، افسوس افسوس چې ښځه نه یې، که ښځه وای واده مې درسره کاوه. د مینې الهي افرودیت چې د ده د زړه د تل خبرې واورېدې، سمدستي یې پیشو په یوې ښکلې ښځې بدله کړه. ښځې شوي پیشو او سړي واده سره وکړ او هر څه سم روان شول. ورځې او شپې په بیړه او خوشحالۍ تېرېدلې. بالاخره هغه ماخوستن را ورسېد چې د آسمان اوسیدونکو خپله اراده بدله کړله. پیښه دا وه چې یو ماخوستن د ښځې او خاوند په کوټه کې موږک پیدا شو. ښځې پسې منډه واخیسته او خوله یې ورته وازه کړه. خاوند یې چې د ښځې پرانیستې خوله ولیده، چیغې یې شروع کړې: ما 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 ما! خو فایده یې ونه کړه. ښځې موږک ونیوه او تر ستوني یې تیر کړ. د مینې الهي افرودیت چې پاسه د وریځو له منځه دغه پیښه څارله، د سترګو په رپ کې ښځه بیرته پیشو کړه او ویې ویل: که د یو شي فطرت بدل نشي، د بڼې یا شکل بدلول یې بې فایدې دي.